عبدالهادي العراقي چې له القاعدې سره د تړاو په تور نیول شوی او اوس مهال په ګوانتانامو زندان کې دی، کورنۍ د بشري خواخوږۍ له مخې د خوشي کېدو غوښتنه کوي. العراقي یو له هغو کسانو دی چې لا هم په ګوانتانامو زندان کې پاتې دی او ټاکل شوی په عراق کې یوه زندان ته واستول شي. تایید نمیکرد من عرب هستم، میگفت من افغان هستم. د العراقي کورنۍ وایي هغه د افغانستان تابعیت لري او کورنۍ هم افغانه ده او 4 بچیان لري. د هغه کورنۍ له تیرو 18 کلونو راهیسې د خپل د کور د مشر په تمه ناست دي. پیام مې است که د العراقي میرمن وایي هغه ته په عراق کې ګواښ دی باید دریم هیواد ته ولېږدول شي ترڅو د ناروغیو درملنه هم وشي. د العراقي وکیلانو د امریکا په یوه فدرالي محکمه کې عراق ته د نوموړي د استولو پر ضد عریضه کړې او وایي چې هلته به ځورونو سره مخ شي او مناسبه درملنه نه کیږي. نوموړی په خوځنده څوکۍ ګرځي او په ګوانتانامو کې د ملا شپږ عملیات کړي. مجازاتش بگذارن و مثل دیگه مردمای دیگه ایران عفو کنن و در یک ملک سوم روانش کنن که ما بتانیم پیشش بریم تداوی شود، اولاداش بتانه پدرشان ببینن، اموج یک زمینه تحصیل خوب برشان مساعد شود تحصیل کنن یا حداقل اگه چیز نمیکنن پیش خود مامور روان کنن دمی افغانستان خود مامی پیش ما زندگی کنن. العراقي پر افغانستان باندې د شوروي یرغل پر مهال د هیواد ته راغلی او د روسانو پر وړاندې جهاد کې برخه اخیستې ده. خو د هغه میرمن وایي العراقي ډیر ځوان و چې افغانستان ته راغلی او دلته شپون و. عبدالهادي العراقي په 2006 کال کې د ایران له لارې له افغانستانه ترکیې ته تللی و او غوښتل یې د کورنۍ له نورو غړو سره لیدنه وکړي خو په ترکیه کې ونیول شو. د نیول کېدو پر مهال یې میرمن هم ورسره وه. سونیا میري چې په 15 کلنۍ کې له العراقي سره واده کړی ادعا کوي له القاعده سره د میړه د اړیکو او اصلي نوم په اړه معلومات نه لرل. پدرش مریض بود، پیشسفید بود، تقاضا کرد گفت یک بار بیا که من ببینمت وقت آخر است من میمرم. من را گفت که میخوایم که یک بار وطن برم پدر مادرم ببینم. پدرم بسیار ریش سفید است، مریض است، میگم ما باید پیش از مردن ببینمت یک بار. من هم خوش شدم گفتم خوب است بریم فامیل تا ملاقات کنم از نزدیک. به می حساب خواستیم اسناد قانونی همه چیز داشتیم، پاسپورت، تذکره، ویزا. رفتیم ایران، رفتیم از ایران رفتیم ترکیه و میخواستیم به طرف عراق بریم که آمدن در راه دستگیرش کردن بردنش. اصلا نگفتن چرا. پس ما را آوردن افغانستان، او هم همراه ما بود در طیاره. در میدان ما را تا کردم همراه اولادایم گفت که ایره میبریم از چند سوال داریم پس برات میاریمش. همین بود که بردنش و دیگه ندیدمش. 23 کلن عبدالهادي العراقي په ګوانتانامو کې تر ټولو ډیر عمر بندي بلل کیږي. د نوموړي اصل نوم نشوان التمر دی او په 1961 کال کې د عراق په موصل کې زیږیدلی دی. د عبدالهادي العراقي او د کورنۍ ترمنځ د سره صلیب له لارې د لیکونو تبادله کیږي. دوی همدارنګه د سکایپ له لارې هم خبرې کوي او سره صلیب یې په زندان کې د هغه اخیستل شوي انځورونه هم کورنۍ ته سپاري. خو میرمنې وایي چې له تیرو نږدې 18 کلونو په کابل کې خپلو 4 اولادونو سره اوسیږي. ادعا کوي چې هغه بېګناه دی. این ارتباط صلیب سرخ است، همیشه از طریق صلیب سرخ ما ارتباط داشتیم. این فقط نمونهش از بسیار خطا به ما روان کرده و ما برش خط روان کردیم همیشه. و اینی تصاویرش هست که دمی 2 سال برش اجازه دادن بعضی وقتا تصویر بر ما روان میکرد و تصاویرش هم میبینین که همیشه نشسته سر یک چوکی است و وقتی که تصویری گپ زدیم از طریق اسکایپ هر چند ماه بعد یک بار اسکایپ گپ میزنیم. در اسکایپ باز واضح معلوم است که سر ولچر شیشتگی است و حرکت نمیتونه، از جای خود استاد شده نمیتونه. عبدالهادي العراقي چې په پښتو او دري ژبه هم خبرې کوي د افغانستان تابعیت لري. نوموړي ته په 9مه لسیزه کې د مجاهدینو ائتلافي حکومت د عبدالرحمن په نوم افغاني پیژندپاڼه ورکړې وه.